خپرونې ته ښه راغلی. ستر خوشحال وایي په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه. په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. د مثلث پرې خپرونه کې پر نوروز غږېږو. په اوسني افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې لمانځل کېږي. د دې اوږده تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی، تر دربارونو رسېدلی، کله په کلیو او بانډو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات یې د اوسنۍ فارسي دي، خو ترکیب یې پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی، بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طایف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه، چې ورسره هندي عود هم و او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهي په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به واعظانو، شاعرانو او امیرانو خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمرا له اسلامي علومو سره آشنا وو او په دربار کې به یې هم ډېر دیني عالمان وو. د دغې زمانې تر ګردو مشهورو شاعرانو چې ډېر کله به په دربار کې وو، نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب زغم را سره دی، چې پخوا یې هم د ازادي راډیو په خپرونو کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډېر کله خبرې کړي دي. د دوی منندوی یم او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم. ډاکټر صاحب زغم، که لومړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې، که لنډ معلومات را سره شریک کړئ. سلامونه تاسو ته قدرمن ګواښ صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته د نوي کال مبارکي هم وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې د ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزي چلاو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه، خصوصا اکثره ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلي وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شوي وو، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل. د نوروز لمانځنه په دې طریقه کې ده. ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟ البته زما ماشومتوب خو په کابل کې تیر شوی دی، نو د کابل نوروز که نه د سخي میله به هم وه؟ او بالکل و، د سخي میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لرې و، هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، په بیمارو سیمه کې، او نور ماما خیل مې هغوی په چهلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چهلستون ته ولاړو، د ترورزیانو سره یو ځای لوی لښکر به مو جوړ. بیا چهلستون کې د چهلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ یې بولي، یو زیارت دی د اوتو میخانیکي تکنیکوم څنګ کې. هلته به خلک ورتلل،
او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چهلستون د غره په سر چې هلته د چهلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو. مننه ډاکټر صاحب. ګوهر صاحب مخکې تر دې چې تاسو ته راشم کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لیکېدلی دا به سره ووینو. ګوهر صاحب د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډېرې ځانګړې وې. فرضاً د هندوانو میله به په دې وخت کې کېده، مشاعرې به کېدې، نور څه؟ اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب و په ننګرهار کې په ټول ختیځ کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڼه لږ بدله شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعرې کېږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنجګل مشاعره د هغه دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع شي. او پخوا خو موږ اورېدي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه، نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک تلل د امیر شهید باغ ته به تلل او هغلته به د غازي امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخرود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله وه، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای وو، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دهقانانو یا کروندګرو د ښه بخت دپاره نیالګي کېنول، هغه به په داسې ځایونو کې ایښودل کېدل چې ډېر ښکاره وي، یعنې څرګند وي، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي، بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده. او بلکې اوس پورې داسې کېږي، په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغې کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي او یو قسم ته شریک، لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړي ته یاده ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه یې کوي او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې د زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په هغه طریقه لمانځل کېږي. البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان په شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهوره دی او د کابل ولته خو مو اشاره وکړه. زه خپله د ماشوموالي یوه قصه تاسو ته وکړم. د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به بیا له یخوا داسې رنګه رنګه شیرنۍ راوړې، دا به کورونو ته، زموږ کور ته به هم راوړې، زموږ د کور څنګ ته هندوان و. دا اوس هم د ماشومتوب یوه ډېره خوږه خاطره زما همدغه ده چې دا شیرني به کله راوړي، رنګه رنګه به وې که نه. یعنې داسې ډاکټر صاحب، یعنې دا نوروز یو ډول داسې میله وه په افغانستان کې چې افغان شموله وه، هندوانو به هم برخه پکې اخیسته، ازبکو به هم برخه پکې اخیسته، پښتنو هم، تاجکو هم، البته که قومونه یاد کړو، د ستر قومونه، هر چا همداسې نه و؟ بالکل و، دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي وه او ټولو به په دې خوشحالۍ کې ګډه برخه اخیستله وه. ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلي یاستئ، زه ډېر نه یم ګرځېدلی. څرنګه دغه په اسپکې چوبیس به خلکو کوو که نه، میلې به یې کله برخه پکې اخیستې ده؟ ولې نه په هر نوروز کې هغه څرخونه به وو، هغه ډولۍ به وې چې تاوېدې. نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنګانې باله په دې وړو زرورقونو کې به یې د پروړو په منځ کې شیان پټول
هر چا به فرضاً دانه په روپۍ چا به یوه دانه اخیسته چا به دوې دانې نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه و هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شورنخود او شورمشنګ دغه شیان مشهور او دغه افت میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د باډیو یا د کاغذ پرانون عجب خواندو پکې خو ځینې شیان خو عادي دي لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې مو سبزي چلاو تیارو یا به مایي پخو په جرمني کې هم دا کار کړی او هم دا اوس مهمون لګیا ده بس نوشي جان موږ هم هفت میوه تیاره کړې ده ګوډ صاحب تاسو ملالۍ جانې څرنګه موږ هم همدغسې ځکه چې د یو خبره ده هم د ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دا یو قسم د ټولو افغانانو کلتور دی او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه نو او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کم لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر متمدن ملتونه هیڅکله خوشحالي نه غورځوي او البته یو هغه زه د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېسارې شاعران وو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې. زه به څو نومان دلته یاد کړم: بختری، شریف الرضا، متنبي، ابن رومي، ابو تمام، ابن معتز. یعنی دغه ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمان وو په ورته وخت کې. دوی به دربارونو ته ورتلل، هغه دربارونو باندې چې هغه ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده. لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي؟ او بالکل تاسو ډیر ښه شي ته اشاره وکړه. اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواښ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالیو دپاره خلک پلمې لټوي. د عادي ژوند سړی ستومانوي، هره ورځ کار، هره ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالي او جنجالونه دا ټول په سړي باندې سټرس راوړي او سړی په اروايي لحاظ ځپي. نو سړی د خوشحالۍ دپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغسې مناسبتونه په لاس ورکوي. نور ملتونه لکه ګواښ صاحب چې وویل په ډېرو معمولي پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ دپاره یوه لاره جوړوي. دا چې ځینې خلک ولې مخالفت کوي، زما په نظر هغه د دین هغه برسېرن تعبیر دی. البته د دین هم نه بلکې د دیني روایاتو ما چې ډېر اورېدلي دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي، دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منځله نو ځکه موږ یې نه منو. حال دا چې بیا هغه تکړه دیني عالمان چې دي هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده، غلطه ده د مسلمانانو لپاره. یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مردوده ده. نور نو د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي. د ویښتانو په ډول یا سټایل، د جامو په سټایل یا ډول کې، د خوراک او څښاک او په دې شیانو کې دا خو مشابهت نشته، دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی. او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ ستونزه نشته. او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب زغم کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي. ایران ته به ورشو، د ایران یوه لنډه ویډیو لرو. اوس ګوره دلته په دې ویډیو کې
او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیايي برخې ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیایي په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډېره دقیق خبره تاسو بهتره په دې باندې پوهیږئ کنه لیکن بیا هم د مخالفت علت چې ده ګوډ صاحب په مشال راډیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شولی نوروز سره داسې مخالفت چې خلک یې ځورولي وي مشکل همیشه داسې دی چې د مخالفتونه چې کېږي خصوصا دغسې مسایلو سره کلتوري مسایلو سره د هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټول راوتي چې موږ مثلا چا په جلال آباد کې ویل چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم په هغې باندې حاکمان یې پې ورته پي چې ورته وایي چې دا شی ښه دی او ښه نه دی او بله د ډاکټر صاحب چې خبرې کولې ما ته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر رایاده شو چې هغه په کتاب کې لیکلي هغه وایي چې کوم خلک د خوشحالیو سره مخالفت کوي هغه تاسې د هغوی نور کارونه وګورئ د نورو خوشحالیو سره مخالفت کوي لکه که د یوې خوشحالۍ سره مخالفت کوي هغه د نورو سره مخالفت کوي لکه اوس مثلا د نوروز خوشحالي ده که دې سره مخالفت څوک کوي هغه بیا د موسیقي سره هم نه دی جوړ هغه بیا د حتی د ښو جامو سره هم نه دی جوړ دا دنیا ستا دپاره نه ده چې ته په دې کې ښه وګرځې بله دنیا کې باید ته ستا هغه دنیا ده یعنې لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت دپاره ډېر دلیلونه کیدی شي نه لکه ته کولی شي چې پښتو کې یو متل دی که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایې چې دا ټوپک کې مشکل دی نو یعنې مطلب که ته مخالفتونه لټوې هغې دپاره بهانې ډېرې دي اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه ما سره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راجع کړم صاحب ابن عباد هغه نامتو عرب پخوانی لیکوال دی چې د ادبي کتابونو تر څنګ ګڼ دیني کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله و صفاته دا د ده کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډېر منل شوی کتاب دی العیاد د اخترونو په باره کې د کتاب دی الامامه الشواهد القضاء والقدر نو دی څرنګه دومره ستر عالم وي او دی بیا د نوروز په ګټه باندې یو څه لیکي او له هغه سره بیا په هغه وخت کې د عباسیانو په وخت کې مخالفت نه کېږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په ځینو عربي هیوادونو کې فرضاً یو ډېر مهم ځای دی خوښیو هغه دی متحد عربي امارات دوبۍ په دوبۍ کې د هندوانو میله راکشوي د عیسویانو راکشوي د مسلمانانو خو شته او شته حتی نوروز په دوبۍ او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنې دا مخالفتونه له خوښیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر صاحب د خو داسې ده چې څومره چې په یو ټولنه کې دغسې غني فرهنګ وي بډایه فرهنګ وي او ډېر مناسبتونه ډېر جشنونه پکې وي دغومره ډېر خلک هلته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرني توریزم په تقویت کې مرسته کوي عام د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېدې د افغانستان له ډېرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځای نه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر سره ډاکټر صاحب په همدې برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط هغه ویلو چې په دې کې ځینې شیان له دیني عباداتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه هغه د جنډې پورته کولو موضوع یاد کړه خو دا د هغه نظر و نو ما ورته ویل ملکه په یوه میله کې یو شی خراب وي نو خو ټوله میله باندې خو خطه نه راباسو که د موټر یوه پرزه خرابه شي ټول موټر خو به ورته نه اچوو که نه همداسې نه ده ډاکټر صاحب بالکل مسله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوي دي چې بیلول یې بیخي سخت دي دا
اصلا د نوروز په لمانځنه کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جنډو پورته کول دا خو داسې ده چې دین له نوروز سره غاړه کړي د دین ورسره تړلې دی. په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني مثلا په د اروپایي هیوادونو کې د کرسمس لمانځنه چې ده دا یوازې دینی اړخ نه لري، اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دینی ارزښتونو سره یو ځای شوي دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم یوه پلمه د دواړو. مننه. ګوهر صاحب د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کیږي دا د نوروز اختر. مې ځکه وویل دا د ازادي راډیو د فردا د څانګې همکاران سیم دي هغه چې دا نن سبا د زموږ د دفتر له مخې تېرېږي بیا راته وایي چې اختر مو مبارک، یعنې دوی بیخي دغه 14 ورځې دوی لمانځي نو دوی ته اختر دا دی. څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کومو سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟ نوروز په خیبر پښتونخوا کې هم او په ځینو نورو سیمو کې هم د پاکستان لمانځل کېږي، خو په کورمه کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه چې هغه په کورمه کې. خو هلته به اوس ډېر خراب شوی دی د جګړو له خاطره. سره د دې چې د جګړو لکه هر کال یې همداسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تېر کال لږ جګړې پکې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي د دوو د وجو نه دا ډېر مهمه ده د کورمې کیسه. یو خو دا چې هلته سني او شیعه اوسېږي او دواړه په قام پښتانه دي. دوی چې دي بیا چې کله دغه رنګې جنډې پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، په هغه کې بیا نه سني معلومې نه شیعه معلومې، ټول یو وي ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یې وګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو په هغه کې مثلا د اتڼونه کوي، ډولونه وایي لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هماغه رقم ته دی همداسې کوي. حتی د هغه ځای نه مخکې چې دا لارې بندې نه وي د هغه ځای نه به ورته خلک راتلل ځکه چې که تاسو د کورمې تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره دا کوم قامونه چې دي حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي. نو بیا هغه زموږ مومندو کې دې ته ګوندي وایي، لکه ستا په ګوند کې چې ځایم، لکه ستا په ګروپ کې چې ځایم، لکه ستا په عزیزولۍ کې چې ځایم. نو هلته چې مشکلات یې دوی ورځي که خوشحالۍ یې دوی ورځي او همدارنګه د هغې طرف هم راځي نو دوی په شریکه لمانځي. بیا د دې نه علاوه په کوټه کې ډېر خلک یې لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډېره زیاته آبادي د پښتنو هم ده. هغلته نور قومونه هم چې اوسېږي پخوا نه داسې ویل کېدی چې هلته دا پارسي قام چې دی د هند نه چې کوم قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړه کچه باندې لمانځلی، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل یې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه ته راځي. تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنې خلک که څوک پکې نه وي خوشحالۍ کې ځان شریکوي چې د دې نه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي. لکه اوس د کورمې خبر ده دې ته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري. په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شانته یو سیمه ده په هغلته هم همدغه رقم دی. هغلته پسرلی لمانځي، شکل یې بدل دی. هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هماغه نوروز دی. لکه دوی چې د مثلا دوی یو میله لري څه چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشې کوي، نه هغه چلم جوش ورته وایي. هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه یې کوي. بیا چې دی هغې نه هغه لوګي خیږي، هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې. بیا نڅاوي رقصونه یې نور خلک ورته راځي، د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي، دلته اوسېږي. ډاکټر صاحب چې خبره کوله هوټلونه نیسي، ځای نیسي، نو هم پې اقتصاد ښه دی او هم پې د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده. مننه. د تاجکستان نوروز ته به مخه کړو.
ډاکټر صاحب سمنک د مخکې یاد نه کړو څرنګه نه دی دی خوښ خپرونې او وای خوښ دې نه دی او که څرنګه ګوهر صاحب څه وایي سمنک مې ډېر خوښ دی. البته موږ په خپل کور کې نه پخول ځکه چې زموږ کور په اپارتمان کې و که نه هوایي بلاکونو کې هلته امکانات نه و. خو یوه مشره ترور مې چې ما تر مور مشره وه هغې به هر کال پخوله او موږ به هر کال د هغوی کره ورتلو. اول ګیځ کې به مو دغه سمنک خوړل او کله کله به یې میلې ته هم ورتلو یوه شپه وړاندې. او اوس مور مې اوس په دغه کې دارالمان سیمه کې اوسېږي یعنې حویلۍ لري انګړ لري. نو مور مې تقریبا که هر کال نوي کال یا یو کال نه وروسته بل کال یې پخوي او میلې کوي. شبیر صاحب دې کې زه یو خبره ورته کوم. زه کابل ته تللی وم نو زموږ د سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ مېلمانه وو نو هغلته یو ښځه وه نو هغې ډېر ټوخل. ما سره بل ملګری و هغه ورته ویل چې دا ښځه خو ډېره ټوخېږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي. هغه ورته چې دا ښځه ډېره مهمه ده دا په سمنک په پخولو پوهېږي په جوړولو پوهېږي دا موږ رقاص راوستی هم بیله ده هر څومره چې ټوخېږي که هر څومره پروا نه لري. او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه. زما خپله په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور مې هر کال وی په نوروز کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا سمنک داسې و لکه یو چاسې په چا باندې قلنګ وي چې دا خو به خامخا دا د سمنک راورسېدو که نه. یعنې دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي. دغه اروپایانو ډېر دودونه دي چې ډېر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی دا هم په دې پسرلي کې وي. دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به خلک په دې هغه وهل په لشتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزېږوي او حامله دارې شي او بارداره شي او ماشوم یې پیدا شي تبرکن. لیکن اوس هماغه کار کوي داسې نه ده چې لاس ترخ شي خو په ښایسته فیتو باندې یوه شلاقه جوړه کړي او په ډېر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله یې ګرمه ساتلې ده. یعنې ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات پکار دي چې هغه مثبتې خواوې پکې زیاتې شي او څه نور هم پې ورزیات شي لیکن غورځول یې ټولنه له پښو غورځوي. ولې نه بالکل. البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندي موجودات داسې ګڼل کېږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره. دا په طبیعي توګه هم کېږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي. خو په نوروز کې ما ته اصلا داسې شی نه ښکاري چې خو دا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته که نه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل د یو بل خبره ومني چې و همدا خو همداسې ده راځه دا ومنو. دا د زغم یو د غم دی که نه یو کلتور هم دی چې خلک یو بل سره وزغمي. نو دا د ښه په خپرونه کې زغم صاحب هم را سره و. مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. ګوهر صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه یې تر دې دمه را سره وکتله. بیا مو هم نوروز مبارک.